د مرګ قطعې درې اویا سرتېري نور هم د خپلې تعلیمي دورې څخه د فارغت سندونه واخیستل. پنجاب دې خبر وي. ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. پرون د کابل مرکز تعلیمي څخه د مرګ قطعې درې اویا نوي سرتېري هم فارغ شوي دي چې د یاده قطعې شمېر تر 293 ته رسېدلی ده. د مرګ په نوم ځانګړې قطعه په ښه وسلو سنباله ده او ځانګړي نقابونه هم لري. د یادولو وړ ده چې د یاده قطعې شعار دا ده چې هیڅ دښمن به د جنګ په ډګر کې ژوندی نه پرېږدي. نظامي چارواکي وایي چې د مرګ قطعه د ډېرو سختو تمریناتو نه وتې ده او یاده قطعه د امریکا د ډینټاپول ځواکونو نه هم کمه نه ده. د یادونې وړ ده چې ولسمشر غني په تېره دوره کې هم د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي تر څو وکولی شي افغانستان یو قوي اردو ولري. تاسو د مرګ قطعې د دې درې اویا سرتېرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو اول تر تاسو ورسیږي.